غاوره نشي د جمعات کې ناس خلق واره مونږ ټول تباہي ستا دومره واسطه چې په جمعات کې د طالبو کنزلو غریب دیو کنزلو خوار امام دیو کنزلو او بیا درته احساس مو نشو الټه دی لکه کونه کې ومنډل نو لاري بل جمعات ته دي مولا پسې زمونه خدای دې قرآن کچ دي مولا پسې خدای دې بنیاد وباسا بیړه به غر کاشا مکه اور پسې کنه دی مولا پسې مون نه کوم مال دادا سنبای نه د پاکه کړي د ذلیل بچیا ذلیل قوم امام پسې منځونه دا منځګزار خلق پری بل جماعت لذي خدای در باندې دنیا تنگ کړي د دنیا والله چې دا پاکستان تاسو لا دور تنور نشو کمال نوراشي په قبر می متیازه دور تنور به یو تاسو په کې سوځي خان او نواب له سټو کرای کیږي سورته منډي وهي نیلی چینی لا ورته پرې دی خان پلاره تیریږي نو دیوال طرف ته شي خان سلام علیکم خان سي خان داسې خانان د خټو موله جوړ کاو خان نوم پکې دا خان هغه ته وایي چې لس کسه په درستخان کینی او لس پاسي دیو جنا قوم د قوم خدای رانی ولي که تاسو قوم وای نن د پاکستان وزیران بیا تاسو په کوڅو کې ګرځي او ما به نه هېره ما به نه هېره تاسو جی بالکل څوک ورته پوسټرې لګوي څوک ورته بینرې لګوي څوک ورته اسی ټوکرای کېږي څوک ورته چای کوي څوک ازمایل شوی بیا کمی سوړې نه چې تمار چې چلے هغه سوړه کې بیا ګوته وایي سرم د چرګانو چټو کمی سوړې نه چې مارو خوري هغه سوړه کې بډون دم بیا ګوته نه منډي کومه منډي چړون دی وای په دې دیوال سره د سوړه کې مار خورل کمی سوړه نه خامارانو خوري هغه خامار ل بیا ورغاړي زما دې خبرو سرکار نشته نه الیکشن کوم نه ولاړم نه سیم اسید دې قوم مزاج درته خیم ما سره د الیکشن غم نشته نه د حکومت او نه د وزیران ما سره غم کده د پاکستان د خاور غم ده چې الله دې نه خي هغه ورځ مونږ ته چې چرته روس پیران الله دې نه خي هغه ورځ مونږ ته او د حکومت د غلطو پالیسو د لا سبا تاسو وګورئ چې د دې ملک غایب پلټای تاسو خبره ده دا څه پالیسی ده سحر وای چې دا سړی نه اهل دی او سبا وای چې اهل دی سبا وای چې اهل دی او ماخام وای چې نه اهل دی بھئی ټول قوم دی ټول ملک دی معیار مقرر کا ته خو چې د ملک کې به هغه خلق الیکشن ته ودرېږي چې د چا ماضی بے داغ ای ماضی بے داغ ته کې پیژنې ماضی بے داغ هو ټولو ماضی بے داغ کوزه را پاسي نو غلبیل را پاسي کوزه ته وي تا کې دو سړي غلبیل دی غلبیل خو پیژنې غلبیل ورته وي تا کې چکړي تا او غلبیل به اختیار دې ځان ته وګوره ته خو غار زما ديدانو ما سره د دې خبرو فکر نشته هر سړی خپل مفاد لون کړي هر سړی او نن دې زما خېټه ډکه شي سبا دې د عمل خدای په وبو یوړي نن دې زما بچی خوشحالي سبا دې د عمل خدای په نا کتا سو سره د ارث ناول د ملک غم نو بیام تبای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ملک مینا دا د ایمان مینا دا چا سره چې د ملک مینا نه واغ سره د ایمان مینا بم نه نو ما سره عزیزانو فکر صرف د ملک دی او بیا د دې قوم مزاج تا چې زګورم نو افسوس راځي چې خدای د دوی ته کول څه پکار دي او د دوی کوي نور تماشا وکوي عزیزانو دوی چې د څخه عبادت شروع کړ نو عذاب پر څنګه عذاب پر د چندخان پر اوره د بل کټ ګوره د چندخو ډک دی پزمک دی چندخي کټوای کا سر لره کې لس چندخان ورټوب کی
रोटे कलास तक की चिंडखे पे स्वरी या रब तरपके ओ वाले दा आजाब तिलाड़ो द मुलखान व आजाब पेरा मुलखान दे ची दुनिया ते डका न रोटे खोड़े शे और न चे दा आजाब तिलाड़ो द स्पगो आजाब पेरा द स्पगो तोला दुनिया चे गोरे स्पगी चे दा आजाब तिलाड़ो द यूनो द जुर आजाब पेरा का तरकारी पखा का हो चरा चवाल वीने और जवी रोटाई चिदा से मां तकी नुवीने और जवी ते उबई दा आजाब पेरा ब्या पे मैदान के खुदा रागेर कर सलवाह काल पतीह मैदान की दी मजल बैदा मैदान न दवतो को सार व शुब्याब मगजे ब्या दशपे मजलू को ब्याब सार को ब्याब मगजे ब्या दा आजाद करा तासु ख्याल रख अजीजान अर्ज में दाओ चिद्दल द खुदाए पैगंबर सरा और द खुदाए दीन सरा टोकी कोले नो अल्लाह दा सरा गेर कर चे द खलासी दरक न लगे कम खुदाए चे द बनी इसराइल पे वक्त के और द मूसा पे वक्त के हो आ खुदाए ननम दे का बदल शो आननम कम खुदाए चे पत्या के बनी इसराइल सलवाह काला सरगर्दान कड़ियो आगा खुदाए पर पाकिस्तान के तासु सरगर्दान कोली नो देवजना खुदाए सारा जोड़ो कई खुदाए सारा राबता ताल्लुक पैदा कई खुदाए तरुजोश है नो निजात बबिया मुमई का खुदाए तरुजू नशवई नो घर किए आसार दासमान मात खनख कर नन अजूल अमरीके तमुंग मामा वायु दा मामा चेरा खबरी की नो जमुंग मेड़ा बगर कई दा मामा 7 नंबर बेड़ा बंगाल चिमुंग न कटके दो नोम 7 नंबर बेड़ा ददर रवानवा अगला तरने न नजर आ रसे चीनतम मुंगा त्रोरजे वायु खुदा याद लरे चे कुफर टोल यो मिल्लत वाहिदा दे द मुसलमान दोस्त के दे निश अलत मुसलमान पखपलो के द खुदा प अजीम कहर अख्तदी बगदाद और ईरान उगो अरब ममालिक उगो रहे दागी दौलत और पैसों उगो रही चे पच्च खर्च की तस्सा अलतना अरब रा खताशी दलता पडीन होटल के डेरा ही सार टैक्सी की कीनी टपुसान पसी गिरसी टपुसते कदा चबला बाजान और बाखे दे पसी पदरे द्रेला का रुपया यो मारगा दागी दौलत पदे खर्च की सरदारी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागी द जमाने द सहाबाओ पैसे अब पर जिहाद खर्च के दे अब पर गजा खर्च के दे अब पर एलाद कलिमतुल्लाह खर्च के दे नंद मल्क दौलतुना द मुसलमान दौलत गोरई आप खेटो प खजो खर्च की स्ताद पाकिस्तान खजे तुर्के अस पी दी दा तुर्के अस पे सातल स्ताद निक ताकत न दे पयोनिम 100 रुपए हो आवाज सरुना जोड़ई प सदर के दादा खजो कटशवी सरुना खो बमा और द क्वेटे ना यो सड़े रागले हुए बात तपस्ता के सट के और इदली उचे दे सदर रोड बांधे माजीगर के खजी गर्जी नो वे दे तस्दीक ला रागले नो माजीगर चे सदर रोड तलाड़ो वेकत नो माल रागे वे यारा ईमान में पेरागे चे रिश्तिया दे दा कटकड़ी सरुना चिदी और ब्या दादा लोयो सरमायादार खजिम न दी कसम प खुदा दे चे दादा मामूली सड़ो खजी दी चिदा चादराए पर सर्दियों पदी कुसो की गिरज जमंग दी कुसा की माल कला माखाम नरुस्त मखिला राश दी कुसा की अरियान चे दलता कम कोर दी खुदा दास पहे होने रवाने जते देवाल तशम की नी गुरजाई में वापस शर्मे दल बे हया बे गैरत दा पयोनिम 100 रुपए द खजो सर जुड़ीगी पर सदर दा द मुल्क अखराजात थी सदर साहब चगे वही
چې نظریه پاکستان او اسلام اول خزنه سرونه کل کا اول خزنه سره بورکې ورواچوا استا اسلام دا دی چې اول د خزو د اسمبلی لس نشست او تاوله شل کړ قومي اسمبلی کې به د لس په ځای شل خزې ناستي دلته د پیښور کې د قوم یو د کونسلر منبره کړې ده خزه ده په موټر کې ګرځي بامبڼه ده تاسو پوه شئ په ټلیفون ایکسچینج کې د جنکۍ ولکان یو ځای کېنولي دي 17 ډایل کا 18 ډایل کا زړه به دې پړک کوچوي څوک به اوچتای نه یو ورځ چې اوچت کو ماته انکواري دې کپر او خوره چا بوتلې وی بیړه دې غرکا وا چاته د ټلیفون امشر چې د تبلیغي جماعت کې د کورته ټلیفون نظام دې تباہ شو غرق شو 17 دې تباہ شو 30 دې تباہ شو 61 دې تباہ شو 41 دې تباہ شو وای خیر د داخله چې تبلیغ کې لار شي نو خبر شي نو چې اوس تیریږي په دې شعر میں دا ایمان نورم مضبوطیږي چې ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں انجام گلستان کیا ہوگا ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں انجام گلستان کیا ہوگا اور اب په یو ځای کې چلی دی تا چې په اسمبلی کې ما سره غوړه کړیو سنگار کړیو جوړه کړیو شونډې سرېو سرخ پوشې لبې لالې بر لبې بام نظر میں آیا زبه د قوم پالیسی جوړم که زبه د دغه ګوګشته کې تماشا کوم خدای پراسته چې امولیانو په کې او د سونه مات خپنه شي زوړو کې هم زمون مالت کې ډم راغله دمه خو اوسم عام شي هر چرته چې وادي ډمه پکې خام حاجیانو کې بزرگان تازه حاجیان دا سیدا لوټینه بشي ایو تمه ته خو تازه جی کنه خانه خراب یاره جی پزان پوي نه ما دې تواقی پزان سړی نه پوي دا تاټی کو زوړو کې هم زمون مالت کې ډمه راغله ونه زوړو کې هم زم پکې ولاړم مونږ سره جوخ کورې یو اپریدیو نورا بغه کټ کې بسم لاستو او چې دا مست غوندې تار بشورو شو نورا په بس چې و نورا بغه یو سات ورته ولاړو بیا بلاړو ستړی بش چې بیا به څنګه و بیړی راکش نو بیا خزل مساوي حقوق په پاکستان کې ورکړي مساوي حقوق خزه خوي ان شاء الله د سړوم بیړه تباہ دا اعتماد ستاسو پزان شتا چې جنای می در سره کینولی دا تاسو جماعت کې دا بزرگان نه شیخان خدای راستی چې دا سیده د خپل وبو بشي چې د ټلیفون په اپریټر توپ کې هغه در سره کې اندازه کوا دا د ملک نظام دی دا د ملک دا هر شي بیړه تباہ دا هر شي په بانکونو کې وګورئ جنکای کینو بینکونو تبور شکار بده نه یاسه به چې دا لوټ مات ولار عزیزان ورځ مې داو ما شوړه ټوله خراب د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا که د خدای مهرباني وشوه ساس باب جوړ شو خو چې قوم د پاکستان خدای ته رجوع شوی نه او خدای سره جوړه نه کړی والله که د دنیا جوړه دوی سره وش چې ته خدای سره جوړه وکي ستا سره به د دنیا جوړه وشي وای شاه ابن ادهم د نوابای لباس بدل کا یا نادا نزان د محمد د چمن گل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کا کړه په عشق د یو کې عاشقان پزان لکونه دنیا به پتاله مېنیږي چې ته په خدای مېن چې ته په خدای نه مېن د دنیا په نظر کې بس پکی ورکبه ذلیل به رسوا به تباہ به غرق ته وای کنه چې زه خور کې اوسېږم خخرم کم خاوندم نو ته چې بار روزي او بربنده خزر سره خلک وې دام دله دي اوګه د کور روزه خو چې خلک وې چې خسړې راووت
د سرو زرو په کور کې اوسېږه چې بار درته خلک د سپي په نظر ګوري. نو عزیزانو خدای سره جوړه وکړئ، خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړئ. بل د دې ملک لاج ساتئ، دا ملک تبا کیږي. حکومت ته وایم چې ملک په اعتماد کې واخلا، ملک سره جوړه وکا، د قوم سره جوړه وکا. اوسم ستلی راغلی ندی، دا قوم مرګره کا آسمانی آفت راغه مو قوم د مرګره خدای به لري کوي. قوم په اعتماد کې واخلا، قوم په اعتماد کې واخلا. دا د درد نه وایم ځکه چې زما حکومت سره څه کار نشتا، خو زه وایم چې د ملک بې اتفاقی چې دا د الله د طرف نه د قهر باعث. چې موسی علیه السلام کوهی تور ته الله پاک غوښته او دای ورته ویلیو چې ته به 40 ورځې دلته تیرې. نو موسی علیه السلام چې تلو نو خپل قوم خپل رور ته اوس پارلو حضرت هارون علیه السلام. 40 ورځې پس چې دی راغی نو قوم بالکل تباو او داسې تباو چې یو سامیره نامه و هغه یو سخه جوړ کړو، د زرو سخه جوړ کړو، هغه به आवाज کول. 13 جمعه مانه چا تپوس کړو چې د سخی आवाज به څنګه کول. علما لیکي چې دغه سخی کې د جبرائیل علیه السلام د اس د قدم خاوره په خېټه کې ورتا چولې، نو هغه به आवाज کولو. سامری خلقو ته وی چې راشي موسی علیہ السلام کو هی تور ته تله ده خدای پسې او خدای دل تراغله. خلق ټول دا غسخي په عبادت اختشو او وی چې دا خورشتیا خدای دنیا را روانه ده او سخی ته سجده کوي او سخی نه غیر چا پیر کیږي چې دا خدای. عزیزانو تاسو ته خو بدا د تعجب خبر ښکارا کی چې سخی څنګه خدای کې دیش. خدا هغه قوم ته چې کم قوم کې عقل وی او کم قوم کې شعور وی، نو غیب داوی کنه چې سخی څنګه خدای کې دیش. او چې کم قوم کې عقل نه بالکل شعور نه لري، نو هغه قوم نه بیا توقع څه کولای شي چې دې سخی ته خدای ولې وي. نو عرض میں داو چې موسی علیہ السلام راغه او سخی ته او کته نو حیران شو، خپل رور د ګیری نونی وو په دې مخ یو سو سپېړې ووال چې دا قوم ما تا تسپارل او دا ولې درنه تباش. رور ورته وی چې دا هم نه دي کړی، دا غ سامری زرګر کړی. الله ورته فرمایل چې جګړه رور سره مکوا، ته چتلینو تا قوم رور تسپارل ما ته نو سپارل. نو زما په موجودګۍ کې چې تا زما پیدا کړې مخلوق بنی آدم ته سپارلو، نو زکه ذلیل پکار تا تداو چې تا ما ته سپارلې نو بیا بداسې نه کې. دې خبرې ته ښه سوچ وکړئ. پیغمبر ته خدای وایي چې تا قوم رور ته ولې سپارلو، بلکې تا به قوم ما ته سپارلې. دغه وخت کې دا یو انتباه و حضرت موسی علیہ السلام. پیغمبرانو ته خو دومره اشاره کافی و چې تا د الله غوندې ذات په موجودګۍ کې تا داسې ولې. عزیزانو نن مونږ تبا ولیو، ذلیل ولیو، ځکه چې مونږ د خپل زندګۍ آسره چې دا غ بنی آدم جوړ کړي. مونږ د خپل زندګۍ آسره خدای نه دی جوړ کړي. نو چې د کم قوم آسره خدای نه او د کم قوم آسره بنی آدم وی، هغه قوم به دغه سي ذلیل او خواري چې روزانه به په باندې روس بمبارای کوي. پرونه بیا کړی دي، تاسو خیال راغی. نن بیا د قوم د تقدیر پانی بیا وړي دلی دي او قوم د تقدیر سره بیا لوبي کیږي. ازمایل شوی خلق بیا راوتی دي چې عزیزانو
ما وړاندې ستاسو ډېر خدمت کړو او بیا دې کوم نو د قوم مزاج ګورئ د قوم حالات ګورئ نو عرض مې دا چې د ښې ورځې په تمه کېږئ مه ښه ورځ به دا قوم په دوربین کې نه ګوري په دوربین کې د کوم قوم د تقدیر سره چې په دنیا کې اهل دنیا او سرمایدار لوبې کوي هغه قوم به ښه ورځ نه او بیا چې کوم قوم کې ضمیر نو کوم قوم کې کریکټر نو کردار نو پکې د هغه قوم حالت عزیزانو د حالت د هغه قومونو خي چې کوم قوم کې کردار وي کوم قوم کې ضمیر وي تاسو وګورئ قرآن کې راغلي دي چې د اصحاب کهف سپی چې دی دا ډېر عظیم وفادارو علما لیکي چې دا بم جنت ته ځي سپی بم جنت ته ځي د هغې وجه څه وه د هغې وجه دا وه چې د اصحاب کهف سپی هغې په غار کې دننه و دی ورته د غار په خوله کې ناستو د لوږې هلاک شو خو د هغې څوکیداري پرې نه خوه هلاک شو خو د هغې څوکیداري پرې نه خوه نو د دې وفا په وجه د اصحاب کهف سپی بم جنت ته نن ته د خپل ملک د دنیا وفا وګوره یو دوه دوستان په لار روانو خوب ورغی چې خوب ورغی نو یو ونې لاندې سملاسته دواړه چې سملاسته نو زمری پرې راغی چې زمری راغی دا یو ویښ او یو دو دی ویښ خیال کړی دی چې دا خو زمری دی او د زمري کار چې دی ماتول دي دا خو به ما تباه کړي نو منډې کړي اوس دا خیال نه دی کړی چې دا ملګری خو مې پاتې شو را ناخوده دی خو ده ځان بچ کړی دی منډې کړي دي او پاس ونې ته ختلی چې ونې ته ختلی دی پاس نه اوس ګوري او دا زمری راغی د سړي نه ګیر چاپېر تاوېده دم ځان داسې نور مړ کو په دې غوږ کې والا پوزه وواله تېنه لاړو زمري به خیال کړی چې دا مړ دی پاس نه ورته کینډیډیټ صاحب ووی چې کینډیډیټ پیژنئ څه ته وایي ما خو درته چې چېرته د خدای ساده د مخکې صف کې کښېني څه پوهېږئ زما په دې خبرو کینډیډیټ صاحب ورته پاس نه ووی چې هلکه د زمري درته په دې غوږ کې څه ووی نو د لاندیني ورته ووی چې د زمري راته په غوږ کې ووی چې دوستا باشد کے گیر دست دوست دوستا باشد کے گیر دست دوست در پریشان حالیو درماندگی وی اشنان دیز مری راتا پا غوږ کې ہوئی چې دوستا باشد کے گیر دست دوست دیز مری راتا پا غوږ کې ہوئی چې دوست اغا دوست ای چې د بل دوست لاسو نیسی د پریشانه او د مصیبت په وخت کې داستا څنګه یارو چې پتا سخت رااله نو دې درنه ونی لوخت وې دې زمری راته په غوږ کې داو چې دوستی خدا معنا چې سخت رااله او تکلیف راغې نو ته په ځای پرې خو دې درنه ونی لوختو نو دوستی دې ته نه وای عزیزان تاسو زمانه هم په دې خبرو خپويږئ موجوده وخت کې د ملک په 16-15 مانم خپويږئ د خپل گریوان کې وګورئ او بیا د دې خلقو مزاج وګورئ نن د ملک نه د انصاف جنازه وته نن د ملک نه د انصاف جنازه وته انصاف نشي زما اهلی او نا اهلی
دا د خدای په لاس کې ده که د بني آدم په لاس کې ده؟ دا د خدای په لاس کې ده. دا د بني آدم په لاس کې نه ده. نن ملک نه دا چې شی جوړ دی هو به هو چې ورته ګور لکه ټوکې لوبې مسخرې. مونږ چې واړو راغون به شو نو باچا لوبه به م کوله. یو به باچا شو، بل به وزیر شو، بل به سپیټر شو. باچا لوبه به م کوله او چې ماښام به شو ټول به کورونو ته لاړ. نن هغه باچا لوبه. اهلیت او نااهلیت چې دی دا د هر انسان د خدای په لاس کې، دا د بني آدم په لاس کې. نن ملک نه د مولا زویو الکانو سره لاړو ښکار، چې ښکار لاړو نو نور څه ورته میلاو نشو، ګیدړي وویشت. نور الکانو ورته وی چې دا خو ګیدړ دی مردار دی. هغه څوک وایي چې مردار دی؟ د مولا زوی زیمو حلال او مردار تاسو پیژنئ؟ حلال. اوس مولا چې یو شي ته وایي چې حلال دی به څوک آرام کی؟ او چې لا بیا د شورا منبر مولا می بیا څوک آرامولی شي؟ ویل بالکل حلال دی دا ګیدړ. وی راځئ چې پلار نه یې تپوس وکړو. پلار ته راغلی میاں جی ګیدړ حلال ہے؟ هغه ویل مردار ہے. کون آنکھنے کې حلال ہے؟ څوک کوئی چې حلال دی؟ مردار دی. هغه وی جی تواڑا برخوردار نور جمال آنکھنے کې ګیدړ حلال ہے. ستازوی ویلی دی چې حلال. وی اچھا پھر ٹھہرو میں کتاب ڈٹھا. اور گئی چې کتاب راغستے چې کتاب راغستے دے ورته میاں سنو کتاب وچ لکھے مسئلہ کہ جتھا میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال. چرته کی نور جمالی گدڑان میدڑان ټول روا دي. تاسو خیال راغی دا ټول روا دي او پاک دي. نو معاملہ صاحب د نور جمال د پلار په لاس کې ده. که د نور جمال پلار وی چې حلال دی حلال به یو کوي چې مردار دی مردار. نو اهل او نا اهل چې ده دا د خدای کار. اهل او نا اهل دا د انسان کار. نن د ملک تقدیر د انسان په لاس کې. که انسان وي چې تعالی او ټوله دنیا دی وای چې مردار بس تعالی او پاک. که انسان وي چې ته مردار که ټوله دنیا وای چې پاک ته مردار. دا چل څه دی؟ وجه څه ده؟ وجه دا ده چې قوم د قوم خدای نه باغی دی. قوم د قوم ملک د ملک خدای نه باغی دی. نو الله درته اچره د خیر اسباب په دې ځمکه نه جوړي. نه به جوړيږي. ترغه پورې به نه جوړيږي چې تر څو پورې دې قوم خدای سره جوړه نه کړي. چې خدای سره جوړه وکړي بیا ته وګوره چې په دې ځمکه د امن اسباب بمي، د سکون اسباب بمي، د اطمینان اسباب بمي، رزق بمي، هر څه به ټیک چې خدای سره جوړه وکړي. نن ستاسو خدای سره ورانه ده او یو بل سره هم جوړه. تاسو وګورئ په ملک چې بدمعاش سره دی ورانه راشي. تاسو دا جمعات کې خلق په دې ټکی سوچ چې بدمعاش سره ورانه شي نو جرګه په کوي جوړې د پاره کنه. خبره پوهیږي کا جرګه په کوي مینت کوي خلق ته ورځي چې اله ظالم دې اخلاص مې د سی وای کړ. او چې مولا سره دی ورانه شي د جمعات امام سره دی ورانه شي جرګه دې پکړی دا ورغلې معافي دې تیغخت کنزل دې ورته کړی جرګه دې په ونه کړه. ځکه چې بیا سره دی خوار دی غریب دی نو د سړی زوی درته نخکاری او د بدمعاش او د لوفر سره دی چې ورانه شي نو جرګې ورکره ورلېږي. تاسو خیال را وای خیر به د کوم راځي غریب سره زیاته وکي ظلم ور سره وکي
ورغلې چې ورته دی ویلي چې ما ظلم کړی دی معافي غواړم ظالم چې تا سره ظلم کړی الټا تازه پخپو ورته پریوزه چې ما معاف کا